کوي او فریاد کوي دغه ته استغاثه ویل کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بدر تلاړو نو دا مقابله شروع شو، نو مسلمانان خو ډیر کمزوري وو. نبی صلی الله علیه وسلم یو ایریش چې کوم دنه جوړ کړ، یو مرکزی نقطه د جنگ د لپاره جوړ کړ، شاته یو بیس کیمپ جوړ کړ او هغه کې چې کوم دنه نبی صلی الله علیه وسلم ودرېدو الله تعالی ته دعاګانې کولی مادن یدی، حدیث مبارک راځي د اسنه وګد کړو نبی صلی الله علیه وسلم او دعا کوله او دای ویلې اللهم انجز لی ما وعدتنی، یا الله ما سره چې کوم وعده کړی دا پورا کړي. اللهم آتنی ما وعدتنی، یا الله ما سره چې کوم وعده کړی دا ما ترا کړي. اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض ابدا، یا الله کداغه ډله دنن هلاک کړه نو پزماکه کې بیا کلم ستا عبادت وشي. نبی صلی الله علیه وسلم دغه دعاګانې چې کوم دی الله تعالی نه کولی، دومره پوری دا دعای سخت کوله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګي پورې ځوان شو او ورته ویل چې بس کا فقد الححت علی الله، فتاګی سره تا خو الله پوری بیخي ور پوری ون ختی، بس کا الله تعالی بس تا دعا قبلې. نو هغه طرف ته اشاره ده استغیثون ربکم، هغه وخت چې تاسو طلب د مدد کولو در خپلنا، فاستجاب لكم، نو قبول کو دغه دعا تاسو انی ممدکم، څنګه دعا قبول کړه دای درته وی انی ممدکم، بشکره د مدد کوونکې مستاسو بالف من الملائکه، فزرو سره د ملائکونه مردفین چې یو بل پسې براتلون کی وی یو بل پسې زر ملائکه در تر علیګما. نو ګور الله وی ما چې کوم د تاسو دعا قبول کړه، د نصرت او د مدد دعا ما قبول کړه، نو الانفال لله، غنیمتونه برچاوی د الله وینو، ولې پکې تاسو اختلاف کوي؟ مکوې پکې اختلاف. اوس دلته کې جواب د سوال دی، سوال د الته کې انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین، الته په سورته آل عمران کې دا راغلو، الته کې راغلو ممدکم ب5000 من الملائکه مسومین راغلو، منزلین اگر راغلو. نو هغه دوا صفات الته کې راغلو د فرشتو، او دلته کې سراغه مردفین راغلي، ځکه دلته کې راغلي دي الته چې کومي 15000 نو هغه الله تعالی وعده کړی و، هغه یو کافر په هغه جنگ کې وی زما نور 15000 لخر را روان دي، نور می 3000 لخر را روان دي، الله تعالی دې مخه پکېږي زما بیا نور کده دا غراشي د تاسو دروغ وای، خو تاسو مطمئن اوسئ کله د 3000 راشي د 3000 فرشتي را لېګم، کله ته 15000 لخر راغې د 15000 فرشتي را لېګم، خو چې پروا مکوئ. نو دلته کې هغه را لېګلی نه دي، خو هغه بیا نه هغه تراله لغه دروغ وي او نه چې کوم دنه بیا الله تعالی هغه ته ضرورت راغی نه بیا راولېګل. دلته کې دا زر ملائکه راغلي دي مردفین، ردیف دا یو بل پسې شاته راتل، مردفین یو بل پسې شاته را لېګل، ولی دې لپاره ځکه دا مسلمانانو خو زیات نه لیدي، کافرانو لیدي، نو دغه کافرانو چې لیدي نو پاغي باندې روب راشي چې یو بل پسې را رواني کنه په قطار باندې، نو هغه بیا سړی یریږي چې دا ختميږي نه دا قطار، نو او یریدل. وما جعله الله الا بشرا، او سوال دا راځي چې الله تعالی ولې مدد بغیر د فرشتونو نشي کولای؟ الله تعالی خو د فرشتونو بغیر هم مدد کولی شي، نو بغیر د فرشتونو ولې مدد نه کولو؟ نو الله وی وما جعله الله، ندی ګرځول الله تعالی دارا لګل د فرشتو، دا هو ضمیر نزول الملائکه راځي ده، الا بشرا، مگر زیر او استاد د پاره، مگر بشرا ما تاسو ویلو هغه زیری ته ویل کیږي چې د سړی د بشره په خسته شي، په خبر ورسې دي نو چې تاسو مخونه په تازه شي، تاسو په خوشاله شي، د دې لپاره مې را لګلې دي ول تطمئن به قلوبکم، او دې لپاره چې مطمئن شي په نازلېدو د فرشتو باندې زړونه تاسو. ومن نصر، او نه د مدد الا من عند الله، مگر د طرف د الله تعالی نه دی، نصرت او مدد خود الله د طرف نه دی. ومن نصر، نصرت خو ول مدد خو بل څوک کولی شي. نو دلته کې د نصرت هغه مختلفه معنی په اول کې چې مې تکړې وي هغه نه یو معنی دی ذکر اعلی. ومن نصر، نه د فتح نه د غلبه الا من عند الله، مگر طرف د الله نه ده، بل څوک خو تعاون کولی شي تاسو سره، خو فتح دل نشي کولی، فتح چې کوي دا به الله تعالی کوي. نو نصرت په معنی د فتح او د غلبې سره راغی. ان الله عزیز حکیم، بشک الله تعالی غالب دی او حکمتون والا دی، غالب دی او حکمتون والا دی. البته په سورته آل عمران کې تیر شوی ومن نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، دلته کې ان الله عزیز حکیم راغی، تاکید فکر راوړو ځکه چې البته کې کوم دی هغه سورته د دین ورستو نازل شوی سورته آل عمران، نو چې یو ځل په تاکید سره پدې کې وي نو البته دوباره بیا تاکید ته ضرورت پیښ نشو، نو البته بلا تاکید جمله راوړی دا او دلته به تاکید راوړی دا. ان الله عزیز، بشک الله تعالی زور ور دی، حکیم حکمتون والا دی، زور ور دی، فتح درکړه او حکمت په دې کې چې فرشتي راولي غلي دي کې حکمتو. اذ یغشیکم النعاس، دای بل علت ته بل وجد الانفال لله، غنیمتونه د الله تعالی د پاره دي، ولید الله د پاره دي،
زکا چې الله وای ما در باندې اطمینان راوستل. جنگ په میدان کې اطمینان یو غټ شی چې په سړی باندې راشي که یو ځل په یو جنگ کې یو بهادر سړی ویریږي کنه بیا هغه نه کنټرولېږي هغه بیا نه کنټرول کیږي خو که یو ځل په یو کمزوري سړی باندې اطمینان راشي کنه بس هغه بیا بهادر شي زمری شي. نو الله تعالی وای ما در باندې اطمینان راوستو. اذ یغشیکم النعاس په دې کې دوه نعمتونه ذکر کړي یو نعمت نعاس ته او دویم نعمت د چاره د باران دی. په یو نعمت کې کوم دی یو نعمت کې یو فائدہ ده او په بل نعمت کې کوم دی نو درې فائدې هغه ذکر کړي ښا درې فائدې په ذکر کړي. اذ یغشیکم النعاس په هغه وخت کې چې پټو الله تعالی تاسو در النعاس په پرکالی باندې نعاس پرکالی ته ویل کیږي دا سترګې چې پټی شي کنه نو دغه ته ویل کیږي دا نعاس ویل کیږي. سورته آل عمران کې نعاس تیر شو الته یو ډله پټولا یغشا طائفه منکم یو ډله وا چې هغه د نعاس د پرکالی پراله غو د کېدل ښا صحیح شو او بل ډله وا وطائفتون هغه کی چونکه منافقانو په وفات کې کنه نو وطائفتون قد اهمتهم انفسهم بل یو ډله وا چې هغه د ځان په فکر کې ورته مړ شو هغه منافقانو هغه سره دغه غم هغه باندې وروره خوب مو نه راته منافق او بزدل سړي د خوب کله ورزي هغه له خوب نه راته دلته کې چونکه بدر د په بدر کې منافقان نشته دي نو په دې کې وای اذ یغشیکم النعاس تاسو ټول باندې پرکالی را لخه پرکالی پراله امانه منه دغه سبب د امنو له طرف الله تعالی نه نو ما تاسو ته د امن او د امانی په مابین کې الته فرق کړو په سوره په آل عمران کې آل عمران کې راغلو چې امن امانه الته کې راغلو نو امانه او امن کې فرق دا دی چې امن هغه ته وایي چې بس بالکل هغه خوف ختم شو او امانه دی ته وایي چې خوف سبب خو نه ختم شوی خو الله تعالی هغه خوف چې کوم دی نو هغه څه کړو هغه زایل کړو سبب موجود دی امانه منه وينزل عليكم تنازلوا لله تعالی فتا سوانه من السماء د اسمان نما ان ابو ليطهركم دې لپاره چې پاک کی تاسو لره به په دغه ابو باندې باران راورولو په دغه ابو باندې یو خدا فائدہ او چې تاسو پاک کړئ د څه چې نه پاک کړئ چې مطلب او د سن مو کړل غسل مو کړو او چاته چې څنګه ضرورت او کپڑے مو وینځلې ارتم په پاک کړل ويذهب عنكم رجز الشیطان او لری کې د تاسو نو وسوسې د شیطان ورته څنګه تاسو په حق یې څنګه په تاسو کې نبی دی خبر اوسې نه کنه د ابو طرف هغه کفار سره دی او و طرف تاسو سره دی ها یا چې کوم دغه مطلب دا دی هغه دغه زمکه کلک زمکه هغه طرف تاسو طرف ته شګره تاسو به کې خوایږي نو څنګه تاسو په حق باندې تاسو ځان ته په حق وایي پوه شو کنه نو دای وی ويذهب الله وی دا وسوسه مې لري کړ چې باران مې ورو نو هغه شګه زمکه کلک شو هغه بل خو خټه شو هغه خراب شو دغه شانته چې کوم دنو دغه شګه زمکه کې او بو درې دي او نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دنو هغه بو ته دغه جوړ کړای جوړ کو پورا ډېری او به چې کوم دنو جمع کړي ها ډېری او به جمع کړي حتی چې هغه کافرانو طرف ته دغه وبره دوی له طرف نه تلې هغه دوی را باندې کړي را باندې کړي هغه براتل د دوی له طرف نه به وبوري ها د دوی له طرف نه به وبوري صحابه او باغی منې کول کوشش کوله جنگ نه مخکې نبی صلی الله علیه وسلم نه پرېږي دی دا او بچ چا اوس کړي هغه سبا مړ کیږي ها هغه سبا وجل کیږي هغه او بچ رښتیا چاس کړي هغه قتل شو ويذهب عنكم رجز الشیطان وليربط على قلوبكم بل فائدہ د باران صدا وليربط على قلوبكم دې لپاره چې مضبوطواله راولي الله تعالی پزړونو تاسو باندې پزړونو کې ربط راشي یو وجه داوي چې دا شیطان وسوسې سړی نه لری شنو زړه مضبوط شي دویمه خبره دارا چې وليربط على قلوبكم چې مطلب سړی دا اسباب ویني زړه لګرا مضبوط شي پاغي باندې کنه ويثبت به الاقدام او مضبوط کې الله تعالی پاغي باندې قدمونه تاسو نو الله تعالی درته قدمونه مضبوط کړه نو ګوره الله وای خوب در باندې ما راوست اطمینان دغه شانته باران ماو کو نو الانفال لله غنیمتونم د الله تعالی دی کنه غنیمتونم د الله تعالی دی اذ یوحي ربک بل علتها بل وجه د دې چې الانفال لله غنیمتونه ولید الله دی الله وای ما فرشتي را لګلې وي د کفارو په زړونو کې روب ما چولو اذ یوحي ربک یاد کا په وخت چې وحی وکړه رفتا ال الملائکه ملائکو ته انی معکم چې زه تاسو سره فثبت الذين امنوا پس مضبوط کیا کسان چې ایمان راوړل دي سألقي في قلوب الذين ذره ذبواچم پزوندا کسانو کې کفرو چې کافران دي الرعب رعب واچم يروا پکې واچم ها سوره آل عمران کې وجم بیان کړي وا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا په سبب د شرک او کفر باندې ملاغوي پزونو کې يروا واچولا نو چل کوي تاسو فضربوا فوق الاعناق نو وهي پورته د سټونو نا وضربوا منهم كل بنان او وهي د دوی نه هر یو بند ګوتو چې
کوم دنه هغه نه وحی فضربوا فوق الاعناق د سټ نه پورته وحی دا امر اول خدا خبر چې دا امر چاته نو بعضوی دا امر فرشتو ته فرشتو جنگ کړي او کنه کړي په لیک د علماء اختلاف دي لیکن راجح قول دار چې فرشتو جنگ کړي دي باقاعده صحابه ولیدلی دي بعضو اوازونه اوریدلی دي یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه یا رسول الله ما आवाज اوریدو ما یو کافر پس کوشش کوه کافر چې کوم دنو د هغه زمانہ مخ کې قتل شو او ما आवाज اوریدو اقبل هیزوم مخکشه نو هغه आवाज می اوریدو نبی صلی الله علیه وسلم مرتوی هیزوم د جبرئیل استه در جبرئیل د اسنم دی نو دا هغه आवाज چې کوم دغه تا اوریدل دي نو دغه نه معلومیږي چې دوی جنگ کړي په بدر کې او یا داغه دا چې مطلب دا دی چې دا امر مؤمنانو ته دی فضربوا فوق الاعناق نو وهي پورته رسټون نه اوس پورته د سټ نه وها نو بعض خوای چې دا سټ ته ځکه چل د سوره محمد کې راځي و اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب سټ وها نو سټ نه مراد ده فوق کله راځي فمانه دا زائد راځي ښا لکه څنګه چې الته په سوره نساء کې تیر شو فان كن نساء فوق اثنتين دوم حجب جوړيږي او دریم جوړيږي ښا دوم جوړيږي او دریم جوړیږي نو اسنتين پکې پخپل باندې فوق زائد شو نو فوق الاعناق او یاد دینه مراد دا چې فوق الاعناق نه مراد کفرای ده خلاص د سر شای صدا کفرای وهي وضربوا منهم كل بنان او وهي د دوی نه هر یو بند غوتو نو بند غوتو ته وهي دا څنګه بند غوتو وهي کودی نیول بیا هم دا شانتي مطلب مرد کو بیا مسلکه سو مسلبه کې نه وای مسلبه نه کې بنان نه مراد ابن کثیر لیکلی رحمه الله تعالی ابن کثیر وای د دینه مراد څه دی د دینه مراد قبل الاخذ دی مخکې د اخذ نه تانی ولې نه دی او جنگ کې کوم دنه مطلب هغه باندې ته گزار کینو دا مو وایا چې یاره دا خو د ما گزار نه رسی نو پوده به پریشي نو دا خو به مسلو شي یا به وخت پریشي نو مسلبي وشي یا به ګوتی پریشي نو مسلبي وشي نه تر داس کوا چې نیول دی نه چې څه پیو شو هغه بکیږي ها چې دیونی ونه بس بیا صرف قتل کا بیا تر قتل اجازه شته بیا درې دغه خو بهر حال پای کې یو قتل دی نو بیا دغه کوا وضربوا منهم كل بنان دا ولې دا سبب د قتال او د عذاب الله تعالی ذکر کړي دا په کفار او عذاب راغی ذالک دا په سبب د دې باندې بانهم شاق الله په سبب د دې باندې چې دوی څه کړي ذالک دغه عذاب بانهم شاق الله په سبب د دې باندې چې دوی اختلاف کړي د الله تعالی سره ورسوله د رسول د الله تعالی سره مشاقه هغه اختلاف ته ویل کېږي چې سړی باقاعده ځان ته یو جانب والی ښا یو جانب والی نو دوی د الله په مقابله کې ځان ته یو جانب غسته دي الله یو جانب ته دوی بل جانب طریقه نو دغه ته مشاقه ویل کیږي و من یشاقق الله ورسوله هغه څوک چې اختلاف کوي د الله او د رسول سره نو دا یاد ساتي چې فإن الله شدید العقاب دا مدغره علت د پاره د مقدر دی نو و من یشاقق الله ورسوله نو څه شه دی فيعذبهم الله عذاب بک الله تعالی غوی لره ولی فإن الله شدید العقاب ځکه چې الله سخت عذاب ورکون کړي کنه نو غي ته الله تعالی سخت عذاب ورکی دلته دا په دې صورت کې مراغه صورت حشر کې راځي ذالک بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله دلته ومن يشاقق الله ورسوله راغی دلته فک ادغام د ادغام نشته اول ته په صورت حشر کې ادغام د مشدد د ټول ومن يشاق الله ورسوله دا ولی وایدا زکات چې په دې صورت کې ذکر چې کوم دنو د امیین او مشرکین او عرب دي او امیین مشرکین عرب چې کوم دي هغه خو د الله سره اختلاف کوي البته دلیل منی بلا دلیل غوندې کوي نو دا کلک اختلاف نه لخوا کله کله ورته هدایت کیږي او الته په صورت حشر کې چې کوم دي نو هغه اختلاف ته يهود دي بچاره دي يهود دي او يهود په مشاقه د الله او د رسول کې ډیر سختي نو چې ډیر سختي نو الته کې بیا ومن یشاق الله ورسوله الته ادغام وکړه مشدد راوړو دا په دې وجه باندې ذالکم فذوقوه وان للکافرین عذاب النار ذالکم دغه عذاب ستاسو د کافرانو په دنیا کې فذوقوه نو اوسکه دی عذاب لرا او په آخرت کې وان للکافرین عذاب النار فی الاخرته او بشک د کافرانو لپاره عذاب د اور د په آخرت کې بدی کافرانو ته د اور عذاب هغه ملاوی نو دا شوا دعوه صورت شوا قول الانفال
الانفال لله والرسول داغي سو علتنا بیان شو کما اخرجك ربك من بيتك بالحق یو وجدادا دوی موجدادا واذ يعدكم الله احدى الطائفتين دریم وجدادا اذ تستغيثون ربكم سلورم وجدادا اذ يغشيكم النعاس پنځم وجدادا اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم پنځه وجه ذکر کړه چې ګوره الانفال لله پنځه جملې په اول د آیات کې ذکر کړي صحیح شو پنځه جملې ذکر کړي بیا پنځه آداب مؤمن او مجاهد ته ذکر کړل پنځه صفات مؤمن په ځان کې راولي سبې درې به قلبي دو به قالبي ها بیا په دوو قالبيو کې با یو چې کوم د بدني یو به مالی او پنځه په هغه باندې بشارتونه شو اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق او کریم نو پنځه چې کوم د هغه بشارتونه بیان کړل نو پنځه جملې پنځه چې کوم دنو هغه صفات پنځه پاغي باندې بشارتونه او د دعوی پنځه علتونه هغه تر دې پورې چې کوم دی هغه ذکر